سلامونه نیکې هیلې احترامات او سراب پابندوال یم او دا وخت په سراب سټوډیو کې راغونډ شوي او دغه ملګري تاسو وینئ. ډېر خوږ ګران مشر سبزلي بسمل صاحب دی راسره، رفیق ترین ارماني دی، محمد رحمان ارماني او سعود رحمان تاواني او محمد حسان دی او احد جنډیوال را روان دی، رحمدالله صاحب سوزر وغیرانه عتیق بای رانه سوزر یو کنه. نو منګه د یو جرګې تابع کړې وه، ملګرو ډېر وخت نه وی چې یاره موږ خپله یو ټولنه جوړه کړو د پښتو ادب ته چې کوم دی نو داسې موږ کار خیر ورسو. نو دغه ملګري راغونډ شله او خپل د قیمتي وخت نه یې وخت ښکلی دی او ټول رالل، ډېره مننه یې کوم او ډېره شکریه یې دا کومه چې زما د غریب خانې ته رالل او دغه لږ وخت یې راوړو. نو هر یو دا شاعران ملګري خو چې راغونډ شي نو دی اخره کې خامخا کلام به وی کنه. نو سبزلي استاد وی چې یاره څه شعرونه ووایو نو ما ټول ملګري به راغونډ یو هسې نو یو کلام ووایو نو ډېره ښه به. نو د دې غونډې یاره زه به صدارت سبزلي صاحب له ورکمه او مشر میلمه به چې کوم دی نو رفیق ارماني شي او بلنه ورکومه یاره سعود رحمان تاواني صاحب ته چې موږ ته یو څو اشعار پیش کړي. ډېره مننه کوم. زه د ټولو راغلو ملګرو بس سوراب صاحب کوجیدنو نومونه واخیستلو او شعر به ووایم چې زړه وړوکی بدن غټ نه دی پکار، زړه وړوکی بدن غټ نه دی پکار، ځمکه ښه ده د سوال کټ نه دی پکار، او دوه لوټکي چې بیرته نشي خېجولی په رټ کې داسې لټ نه دی پکار، د 50 سوتلی سټ نه تاویږي کار، د 2 نو یې نوي داسې سټ نه دی پکار، ای سعود جنکو سره مزه کړي دا لږ غاړې ته لاکټ نه دی پکار.